أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دین روان دی آیاتونو مبارک کې الله ارشاد فرمایل چې کله یوسف علیه السلام خپل ځان ښکاره کړ خپل وروڼو ته چې زه یوسف علیه السلام یم او دا زما ورور بنیامین دی. وروڼه دغه دی کې بیا ډېر شرمنده شو او د خپل خطا او د ګناه اقرار یې وکړو چې یقینا الله تاسو لا غوروار درکړي په مونږ باندې او مونږ ډېر خطاکار او ګناهګار یو. یوسف علیه السلام خپل وروڼو ته ملامتیا ورنکړه د هغې د غلط کار، بلکې دی ورته وفرمایل چې تاسو باندې نن ورځ هیڅ قسمه ملامتیا نشته او الله دې ستاسو ګناه معاف کړي. بیا د دې نه پس یوسف علیه السلام د خپل وروڼو نه د خپل پلار باره کې حالات معلومات تپوسو کو. رونو ورته وویل چې دا والد صاحب چې کوم دی ستا د غم په جدایۍ کې چې کوم دی د سترګو رڼا ختمه شوې ده او نابینا شوې دی. نو دغه دی کې یوسف علیه السلام خپل قمیص خپل رونو ته ورکړ چې اذهبوا بقمیصي هذا، لاړ شئ او دا زما قمیص واخلئ. فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا، پس دا کمیز داغه په زما د پلار په مخ باندې واچوي نو الله به داغه په سترګو کې نظر واپس بیا راولي. اوس دې کې د دې قمیص باره کې بیا علما فرمای مفسرین حضرات چې دا قمیص کم قمیصو. یو روایت کې دا را دي چې دا هغه قمیصو چې کله ابراهیم علیه السلام نمرود چې کوم دی په اور کې اچولو او دا ابراهیم علیه السلام نے قمیص خپل قمیص ایستو چې کله نمرود ابراهیم علیه السلام اور ته اچولو دغه دی کې جبرئیل امین علیه السلام د جنت نه چې کوم دی قمیص راوړو او ابراهیم علیه السلام ته واچو. بیا هغه قمیص چې کوم دی د ابراهیم علیه السلام نه حضرت اسحاق علیه السلام ته ملو شو. داغه نه پس بیا دا قمیص یعقوب علیہ السلام تراغه او یعقوب علیہ السلام دغه قمیص چې کم دی بیا د یونل یا نلکې کې راغون کړیو او دا یوسف علیہ السلام په غاړه کې اچولیو د دې د پاره چې د دې قمیص په برکت باندې د بد نظر نه بچوي. نو چې کله یوسف علیہ السلام کله رونو بیا کوی ته غورځولو او داغه نه خپل قمیص ایستو نو چې کله رونو دی کوی ته وګرځاو دغه کې جبرئیل امین علیه السلام راغی او هغه نلکې چې کوم دغه په غاړه کې ځوړند و د تعویذ په شکل کې هغه نه قمیص راوېستو او یوسف علیه السلام ته واچو. نو چونکې دا جنتی قمیصو لہذا د جنتی قمیص ودا اثر چې په هغې په برکت باندې نظر دوباره راتل هم ممکنو. دویم دا علما فرمای چې کم قمیص دا یوسف علیہ السلام په بدن باندې نو د یوسف علیہ السلام بدن چې کم دی هغه هم دا غینا هغه د پیغمبر شانو الله دغه قمیص کې دا برکت اچولیو. لہذا دغه قمیص په برکت باندې الله د یعقوب علیہ السلام هغه سترګو نظر واپس راوست. او دلته مفسرین حضرات فرمای
چې څنګه الله تعالی د یوسف علیه السلام په قمیص کې د شفا اچولو تاثیر اخو، دغه شان د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په چوغه کې داغه په ویختو مبارک کې داغه د سکلو د پیاله کې چې کوم دی الله د شفا اچولې وا. حضرت اسماء عنها چې دا د بیبي عائشہ عنها خور وا، هغه نه روایت چې کله د الله د پیغمبر چې کوم چوغه ام بیبي عائشہ سره وا، چې کله هغه وفات شو نو هغه چوغه زما په لاس کې رااله، او بیا به مونږه هغه چوغې چې کوم دی چې کله څوک به بیمار شو نو هغه چوغه به چې کوم دی په یو لوښي کې په اوبو کې واچوله، او هغه اوبه چې کوم دی مونږ په بیا بیمار باندې څکلې، الله بیمار له شفا ورکوله. دغه شان ام المؤمنین بی بی سلمہ تعالی فرمای چې د الله د پیغمبر د بدن مبارک ویښته ما سره وو، چې کله به څوک بیمار شو رابلل هغه ویښته مبارک به مونږه په اوبو کې چې کوم دی واچول، او هغه اوبه به چا چې بیا وڅکلې الله به بیمار له چې کوم دی شفا ورکړه. خالد بن ولید عنه فرمای چې د یو پیرا د عمرې په حالت کې د الله پیغمبر سره وو، د الله پیغمبر چې کله سر مبارک خرولو نو دا تندی مبارک ویښته چې کوم دی ما ته حاصل شو، وی هغه ویښته چې کوم دی ما را واغستل او د خپل ټوپې کې مې کېښودل، بیا به چې کله د جهاد لتمه نو په هر جهاد او غزوه کې به الله مال د دغه ویښتو په برکت باندې فتح راکوله. نو ګویا د الله اخري پیغمبر په چوغه کې داغه په لوحو کې داغه په ویښتو مبارک کې الله دا تاثیر ایخو چې الله به داغي په برکت باندې بیمارانو ته شفا ورکوله. نو دغه شان د یوسف علیه السلام قمیص کې الله دا تاثیر ایخو چې هغه باغی باندې د یعقوب علیه السلام د سترګو نظر چې کوم دی الله واپس راوستو، او بیا فرمایل چې واتونی باهلکم اجمعین، راولې ما ته تاسو ټول اهل و عیال ټول مال راشه. اوس چې کله قافله روانه شوله د یوسف علیه السلام قمیص ځان سره وړو نو الله داغي ذکر کوي چې ولما فصلت العیر، کله چې روانه شوله قافله د مصر نه نو هغه قمیص چې کوم د یوسف علیه السلام هغه قافلې سره و. روایت کې دام یو راځي چې الله تعالی بعد د سبا د هوا درخواست کو چې الله ما ته اجازت راکې چې دا کم کس چې دا قمیص اوړي چې دا هغه نړوان دي د یوسف علیه السلام د قمیص دا خوشبو یعقوب علیه السلام ته ورسو، وی الله هغې له اجازت ورکو هغې هوا چې کوم دی د قمیص هغه خوشبو یعقوب علیه السلام ته چې کوم دی د قاصد نړوان دي ورسوله. او دا تقریبا دا فاصله د اتو ورځو برابر فاصله وه، د مصر نه کنعان ته تقریبا 250 کیلومتر د اتو شپو ورځو فاصله وه. نو الله فرمایي ولما فصلت العیر، قالت کله چې دا قافله روانه شوله نو قال ابوهم انی لاجد ریحا یوسف، اویل پلار د دوی چې یقینا زم محسوس کوما خوشبو د یوسف علیه السلام، لولا ان تفندون کچر تاسو ماتا د پاگلتوب نیوانتوب نسبت نکوي او ماتا پاگل او کمقل نوائے نزو د یوسف علیہ السلام خوشبو محسوس کوم. گویا پسونو کلومیٹر فاصله باندې د یوسف علیہ السلام د قمیص هغه خوشبو یعقوب علیہ السلام محسوس کړه. دا یو معجزه وه. دغه دی کې چې کوم په ټیم کې په هغه کور کې کوم نسیو وه یا انګیندې وي یا نور چې کوم کسانو هغې ورته ووایي چې قالو تالله انک لفی ضلالک القدیم، زموږ د الله په ذات باندې قسم چې بېشکه ته خامخا په هغه زور محبت کې مبتلا د یوسف علیه السلام. دلته د ضلال نه مراد هغه زور محبت دی. محبت ته ویلی شي. د ضلال ډېرې معنی دي، ګمراه معنی هم شته، غلطي هم شته، خو پیغمبر دپاره ګمراهۍ لفظ استعمالول جایز نه دي. نو قتاده رحمه الله معنی فقی چې زور محبت یادې لفی ضلالک القدیم، تا هغه زور محبت چې کوم تا د یوسف علیه السلام سره دی په هغې کې تو هغه شان مبتلای. اوس فلما ان جاء البشیر، پس هر کله چې راغی هغه زیر ورکوونکې، هغه زیر ورکوونکې باره کې راځي چې دا د دې مشهور یهوداو دا هغه ورور دی چې کوم دو
د یوسف علیه السلام هغه کمیس چې کوم ورونو د هغه د بدن نه وویستو په بیا یې په وینو باندې کړکړ کو نو پلار له ده راوړی و. نو دی وایي چې دا کمیس مال راکې چې زه دا کمیس چې کوم دی اوس پلار له یوسمه چې زما د هغه مخکینی ګناه چې کوم دی تلافي وشي ځکه چې ما مخکې خپل پلار ته د یوسف علیه السلام چې کوم دی په غم کې مبتلا کړو او په وینو کړکړ کمیس مې وله وړی چې اوس وله دا کمیس یوسم چې هغه خوشحاله شي. نو یهودا یا شمعون یادېږي پرونو کې چې دا کمیس راواغستو او پلار له راوړو. فلما ان جاء البشیر پس هر کله چې راغی هغه زیرې ورکوونکي چې القاه علی وجهه او بیا واچو هغه کمیس د پلار په مخ باندې نو فرتد بصیرا پس بیرته راوګرځېدو نظر د هغه و یعقوب علیه السلام فوراً بینا شو د سترګو کې رڼا راله او بیا بچو ته وایي چې قال الم اقل لكم ایا تاسو ته ما نو ویلي چې انی اعلم من الله ما لا تعلمون یقینا زه علم لرم د الله د جانب نه هغې باره کې په هغه خبرو باندې چې تاسو ته علم نشته. وی ما ته روایت کې راځي چې الله ورته وحی کړی وه یا جبریل ملک الموت ورته ویلو چې ما د یوسف علیه السلام روح قبض کړی نه دی ګویا هغه جمدی دی. دا خبر هغه مخکې نه م کوله چې تاسو لاړ شئ او تلاش وکړئ د یوسف علیه السلام د هغه د رور. نو دا خبره دې وجې نه کوله چې د په ذریعې وحي دا معلومه شوه چې یوسف علیه السلام ژوندی دی او مړ نه دی. نو بیا فرمایل چې تاسو ما مخ نو علم چې زه په علم لرم زه پوهم د الله د جانب نه چې په کوم خبرو تاسو ته علم نشته. گویا یوسف علیه السلام ژوندی دی او د هغه تلاش وکړئ. اوس د هغه هغه بوی چې کوم دی چې کله کمیس یې راوړو او د سترګو نظر واپس راغی او زیرې ورکوونکي ورته دا م وایي یوسف علیه السلام چې کوم دی ژوندی دی او د هغه بیا حالات یې ورته بیان کړ. خو بیا وی لومړنۍ خبره ته یعقوب علیه السلام دا تپوس وکړو چې یوسف علیه السلام په کوم دین باندې دی. نورونو ته وفرمایي چې په دین اسلام باندې. دغه دی کې یا چې اوس چې کوم دی نعمت پوره شو او الله چې کوم دی د ما د بچي هغه خوب چې کوم هغه لیدلی دی د هغې د پوره کېدو هغه ټیم اوس راغی چې هغه چې کوم خوب نو چېرې 11 ستوري دي او سپومې او نور چې کوم دی ما ته سجده کوي. نو اوس هغه ټیم وخت نږدې شو او هغه خوب تعبیر پوره کېدو واله دی. اذهبوا بقمیصی یوسې کمیس زما او یوسف علیه السلام هذا چې دا کمیس دی فالقوه پس واچوئ دا کمیس علی وجه ابي په مخ زما د پلار یأتی بصیرا چې راشي هغه ما ته لیدونکې او یا راشي د هغه په سترګو کې نظر بینا شي. واتوني باهلکم اجمعین او بیا راولې ما ته ټول اهل و عیال په یو ځای باندې. ولما فصلت العیر هر کله چې قافله روانه شوله نو قال اویل یعقوب علیه السلام قال اویل ابوهم پلار د دوی چې هغه یعقوب علیه السلام انی لاجد ریحا یقینا زه محسوس کومه خوشبو یوسف د یوسف علیه السلام لولا ان تفندون کچر تاسو ماتا د لیونتوب یا پاگلتوب نسبت اونکه. تفندون بارک علماء فرمای چې دا د بوډاوالي په وجه باندې چې کوم عقل زائل شي هغې ته تفندون وایي چې زه خو بوډا شوی ما تاسو هسې نه ما ته د بوډاوالي په کم عقل اونه وایې ما ته جاهل اونه وایې ما ته لیوني اونه وایې ما ته پاگل اونه وایې. نو ګویا چې تاسو ما ته نسبت د پاگلتوب یا لیونتوب اونکې. قالو هغه کسان چې کوم په کور کې موجود زامن خو بهر وو په انګیندې وي او نسوانه سیو هغې ورته وایي چې تالله زموږ د الله په ذات باندې قسم وي چې انک لفی ضلالک القدیم یقینا ته خامخا په هغه زور محبت د یوسف نه کې گرفتار او مبتلا. فلما ان جاء البشیر پس هر کله چې راغی هغه زیرې ورکوونکي خوشخبري ورکوونکي نو القاه علی وجهه او ویچو هغه کمیس د پلار په مخ باندې نو فرتد بصیرا پس بیرته راوګرځېدو نظر د یعقوب علیه السلام گویا بینا شو. قال بیا وفرمایل یعقوب علیه السلام الم اقل لکم ایا نو ویلې ما تاسو ته چې انی اعلم من الله یقینا زه عالم ما ته علم دی د الله د جانب نه ما په هغه خبرو باندې لا تعلمون چې تاسو د هغې علم نشته.
اذهبوا بقمیصی هذا یو سے دا قمیص زما فالقوه علی وجه ابی او پس دا قمیص واچوي ما د پلار په مخ باندې یاتی بصیرا نورا بشی دا پسترو کی نظر دوبارہ واتونی اهل باهلکم اجمعین اب یا راول ما تطول خپل اهل و عیال ولما فصلت العیر هر کلا چې قافله روانه شولا وقال ابوهم اول پلار ددوی چې یعقوب علیہ السلام انی لاجدو یقینا ز محسوس کوما ریح یوسف خوشبو د یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون کچر تاسو ماتا د لیونتوب نسبت اونکه قالوا تالله اول اهوی زمون د الله په ذات باندې قسم چې انک لفی ضلالک القدیم یقینا تخامخا په غزور محبت د یوسف علیہ السلام کی گرفتار فلما انجا البشیر پس ہر کلا چراغ اغزیر ورکون کی القاه علی وجهی او ویچو اغا کمیز داغا پا مخ باندے نو فرتد بصیرا پس برت روگا دی نظر داغا پسترگو کی قال یا اول یعقوب علیہ السلام علم اقل لکم ایما تاستنووینی انی اعلم من اللہ یقینا زخ علم درم دا اللہ دا جانبنا ما پاگا خبرو باندے لا تعلمون چی تاست پاگی باندے علم نشتا